سالو دیکل پر سر پا احترام پتمن خوری مسلمان خوری دیوی پاک لمنی شزی کسا خطاب پخپل کتاب عدالت آسمان کی لیکی چې تقریبا 40 کاله مخکې په بغداد کې یو قصاب و چې د غوښې په پلورلو یې خپل ژوند برابر کړی و. هغه به د لمر راختلو مخکې خپل دکان ته تلو، میږه به یې ذبحه کړه او بیرته به کور ته راتله، او د لمر راختلو وروسته به دکان ته تلو او غوښه به یې پلورله. یوه شپه وروسته له دې چې میږه یې ذبحه کړه او بیرته کور ته را روان دی او جامې یې هم په وینو لړلې وې، په همدې حال کې د یوې تیارې کوڅې څخه د چا فریاد واورېد او دی هم په بیړه سره ورغلی. ناڅاپه یې د یوه سړي په جسد سترګې ولګېدې چې د چړې څو ګزارونه یې خوړلي او په وینو کې لت پت پروت دی او چاړه یې هم په بدن کې ننوتې پاتې ده. قصاب د سړي له بدن څخه چاړه وایسته، هڅه یې وکړه چې څه مرسته ورسره وکړي، مګر سړي خپله ساه ورکړه. کله چې خلک راټول شول ویې لیدل چې د قصاب چاړه په لاس کې ده او جامې یې هم په وینو لړل شوي دي. خلکو قصاب په قتل باندې تورن کړ او د مرګ په سزا باندې محکوم شو. کله چې یې د قصاص میدان ته راویست پوه شو چې مرګ یې حتمي دی، نو په لوړ غږ یې وویل ای خلکو، په الله قسم یادوم چې ما دغه سړی نه دی وژلی، مګر 20 کاله وړاندې مې بل کس وژلی و، اوس د هغه حد په ما جاري کیږي. بیا یې وویل 20 کاله وړاندې زه یو پیاوړی ځوان وم او د کښتۍ له لارې مې خلک د سمندر هغې خوا ته وړل. یوه ورځ یو بډای نجلۍ له خپل مور سره زما کښتۍ ته راوختل او ما د سمندر هغې خوا ته وړل. په 2مه ورځ بیا راغله او د ورځو په تېرېدو په دغه نجلۍ باندې مین شوم. د هغې پلار ته مې مرکه ورولېږل، مګر دا چې زه بېوزله وم لور یې را نه کړه. وروسته یې زما سره اړیکه پرې شوه، نه مې هغه او نه مې د هغې مور ولیده، مګر زړه مې همهغسې د هغې نجلۍ په مینه کې ډوب و. 2 که 3 کاله وروسته په خپله کښتۍ کې د مسافرو په تمه وم چې یوه ښځه له خپل ماشوم سره زما کښتۍ ته راوخته تر څو یې له سیند څخه واړوم. کله چې د سیند منځ ته ورسېدم پام مې شو چې دا همهغه نجلۍ ده چې پلار یې زموږ د بېلتون لامل شو. ډېر خوښ وم چې ومې لیده، د خپل مینتوب او بېلتون یادونه مې ورسره تازه کړه، مګر هغې په ډېر وقار او ادب سره خبرې کولې. ویل یې چې واده شوې ده او دغه یې ماشوم دی، مګر شیطان په هغې باندې تیری راته ښه ښکاره کړ. ورنږدې سوم خو هغې چیغې کړې او ویل یې چې د الله در په یاد کړه. د هغې چیغو ته مې هیڅ ارزښت ورنه کړ، په زور یې زه له ځان څخه لرې کولم او ماشوم یې بېواره د هغې په غېږ کې ژړل. ماشوم مې ترې واخیست او اوبو ته مې ونیوی. ورته ومې ویل که خپل ځان زما په واک کې را نه کړې ماشوم به دې په اوبو کې ډوبوم. هغې ژړل او زارۍ یې راته کولې، مګر ما یې غږ نه اورېدی. د ماشوم سر مې په اوبو کې غوټه کړ. کله چې مرګ ته نږدې سو راپورته مې کړ. هغې دا هر څه ته کتل، مګر زما غوښتنه یې نه منله. بیا مې د ماشوم سر په اوبو کې غوټه کړ او د هغه ساه مې وربنده کړه. مور یې چې خپل ماشوم لیده نو سترګې یې پټې کړې. ماشوم لاس او پښې غورځول تر دې چې توان یې ختم او له حرکته ولوېد. کله چې مې له اوبو څخه راپورته کړ ومې لیدل چې نور مړ شوی دی، نو جسد مې اوبو ته ورواچوه. ښځې ته ورغلم، په خپل ټول توان یې له ځانه لرې کولم او ژړل یې. له ویښتانو مې ونیوله او سر مې یې په اوبو کې غوټه کړ او بیرته مې راپورته کړه، مګر بیا یې هم زما ناروا غوښتنه نه منله. کله چې مې لاسونه ستړي شول سر مې یې په اوبو ننویست، تر هغې لاس او پښې غورځول چې نور له حرکته ولوېده. کله چې مې راپورته کړه مړه شوې وه، نو د هغې جسد مې هم اوبو ته ورواچوه. زما له جنایت څخه هیڅوک خبر نه شول او پاکي د هغه الله لروي چې مهلت ورکوي او څوک نه پرېږدي. خلکو د دغې کیسې په اورېدو په ژړا شول او وروسته حکم پرې جاري شو، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، او الله د ظالمانو له کړنو څخه بې پروا مه بوله. د دغې پاک لمنې نجلۍ کیسې غور وکړئ. ماشوم یې د هغې د سترګو په وړاندې مړ شو او خپل ژوند یې هم له لاسه ورکړ، مګر د خپل عفت
په داغداره کولو راضي نشوه، مګر چیرته د دغه نجلۍ عفت او پاکلمني او چیرته د نن ورځې د ځینو نجونو حال. ځینې دې ته حاضرې دي چې خپل عفت د یوه تلیفوني اړیکې یا یوې شیطاني ډالۍ یا د یو فاسق او منافق په خوږو خبرو وپلوري. دغه مطلب د اعتراف یک عاشق د ډاکټر محمد عارفي له لیکنې څخه اخیستل شوی دی. حجاب و فریضه ده د اسلام پتمنې خورې، سالو دې کړه پر سر په احترام پتمنې خورې. حجاب و فریضه ده د اسلام پتمنې خورې، حجاب و فریضه ده د اسلام